بعضو بیماریانو د علاج دپاره نو د علاج دپاره به د مار غوښه خوراک دا څنګه جواب د دې مسلې هغه په یو څو نقاطو کې چې پوه شو پې صحیح هغه ده چې جمهور اهل العلم هغوی دا وایي چې د مارانو غوښه خوراک دا ناروا دي حرام دي وجه د هغې درې وجې دي یو وجه د هغې دا ده چې دا مار دی ماتول کوي په خپله خوله باندې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې ده په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې هغه ځناور به نه خورئ چې د هغه داړي او هغه به ماته کوي مار چې د څوک خوري تاسو ته مار نه دی لیدلی چې څوک یې خوړلی صرف چیچل کې تېر کړي دي پوره تاسو په کومه دنیا کې پراته پوره انسانان یې تېر کړي دي نو یو خو دا وجه شو دویمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی په منبر باندې ولاړو د خطبې په دوران کې اوږده خطبه و بعد دا منځ کې به کې ویلي اقتلو الحیات چې دا ماران مړه کوئ نو چې د مرګې ویلي دي نو دا په دې دلیل دی چې خوراک جایز نه دی درېیمه مسله دا دی چې دا شی پلیت دی پلیت او قرآن کې الله ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث الله دا پیغمبر را لېږلی دې دپاره دی چې زموږ دپاره پاک شیزونه حلال کړي او پلیت حرام کړي مار پاک دی که پلیت دی که هسې یو سړی تا ته وایي چې مار غوښه دله پخومه ذهن ته دې څه راځي سړي ته کرکه کېږي چې دا بله څنګه غوښه او دا به څنګه خورو په ده کې زهر او دا ګنده شی نو دا د محققین علماو قول دی چې د مار غوښه خوراک دا څه دي دا حرام دی دویمه مسله دا ده ځکه چې زه چې تاسو له د مسلې جواب در کوم ځکه په نقاطو کې در کوم چې تاسو پرې پوه شئ ثابته دا شوه چې د مار غوښه څه ده حرامه ده ورپسې دویمه مسله دا واضحه ده چې پیغمبر منع کړې ده چې په حرامو باندې به علاج نه کوئ لکه امام ابو داود حدیث راوړی د ابو دردا رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله انزل الداء والدواء الله دنیا ته بیماری م راکوزه کړې ده او علاج م راکوز کړی ده وجعل لكل داء دواء د هرې بیمارۍ علاج دی فتداووا نو علاج کوئ علاج کوئ ولا تداووا بحرام خو په حرامو به علاج نه کوئ یو حدیث کې داسې راځي وائل ابن حجر رضی الله عنه روایت دی وائل ابن حجر رضی الله عنه روایت دی چې طارق ابن سوید الجعفي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی او تپوس یې ترې وکړو د شرابو مبارکې چې یا رسول الله د شرابو مبارکې تاسو څه وایي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع کړو چې شراب به نه جوړي او دا حرام دي وی یا رسول الله انما اصنعها للدواء زه د څه دپاره جوړو دوایي دپاره علاج کې استعمالیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انه لیس بدواء ولکنه داء طارقه دا علاج نه دی دا خو په خپله بیماري ده او حرام دي نو د حدیث امام مسلم راوړی دی دې کې ښه واضحه دي چې په حرامو باندې علاج څه دی جایز دی لکه دا تپوس ډېر کوي دا بعض حکیمان پکې وي معمولي شراب استعمالوي او معمولي پلانې شی استعمال معمولي دی او که ډېر دی چې حرام دی دا حرام دی چې حرام دی نو هغه څه دی حرام دی خلاصه د جواب څه شوه څوک زما پوه کړي تاسو دومره اوږده قصه مه وکړه تاسو یې پوه نه شو ډېر ورور له به څه جواب ورکوئ دا چې تپوس یې کړی دی ته یو جواب کوي خو دې ورور له مختصر جواب ورکوي ما راته دومره چې نه کېږي نه کېږي ټکی تاسو نه درځي جواب یې دا دی چې د مار غوښه حرامه ده په حرامو علاج نه کېږي په دې خو پوه شوئ که نه چې پوه شوئ ما تاسو نه تفصیل نه غوښتلی چې د علماو اختلاف او تفصیل او دلایل خو ما یې خلاصه څه شوه دې ورور ته به څه وایي نه کېږي په دې باندې علاج نه کېږي او حرام دي
ولې ځکه چې دا غوښه حرامه ده او شریعت وایي چې په حرامو علاج مه کوه او ولې حلال علاج ختم شوی دی چې موږ حرامو له ورځو په حلالو طریقو باندې ښه علاجونه روان دي او شتي نو څه ضرورت دی چې موږ حرامو ته واپس کړي